نو کله خو چې یو انسان وفات شي نو په کار خو دا ده چې غسل ولا ته په خپله ورکړي، خو چې څوک نه وي نو بیا یو پوه سړي ته ویل پکار دی چې غسل ولا ورکړي، خو نور غسل به بل چا باندې نه ورکړي. ښه پلار دې وفات شو نو غسل ولا په خپله ورکړه. نو پلار به د ده وفات شوی او دی به وویل لکه ورکه پلانکی راځي او ورکه پلانکی راځي او ورکه پلانکی، لکه خدای دې پوه کړه دا خو د هغه غسل دی. ته ورته وایي د ترور زوی مې نه دی راغلی او د ماما زوی مې نه دی راغلی او ورکه پلانکی نه دی راغلی، ولې خپل پلار نورو خلکو ته ښکاره کوي؟ د هغه عورت ولې نورو خلکو ته ښکاره کوي؟ په غسل کې صرف 3 تنه لګي. څو تنه لګي؟ 3 تنه. یو تن دا دی چې هغه ورله دا جسم مږي، دویم تن هغه دی چې اوبه ورته اړوي، دریم تن دی ورسره ولاړي چې هغه ورسره اړی راړی امداد ورسره کوي. دا 3 تنه په غسل کې پکار دي. زمونږ د خلکو لوی مصیبت دا دی چې مړي ته غسل ورکوي، د هغې نه یې واده رخ کړی دی، ورکه د ترور زوی نه دی راغلی، ماما یې نه دی راغلی.